د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ولي اشرف غني او عبدالله غوسه کړ. امریکا له دوی څخه څه غواړي او دغه سیاسیون بیا له امریکا څخه څه غواړي او امریکا پر افغانستان څومره پیسې بندې کړي او سره یې څه ده په دې خطرناک سیاسي ماحول کې. دا ټول دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سږ کال به له افغان حکومت سره په خپلو مالي مرستو کې $1 میلیارډ کموالی راولي. دغه وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوشنبې کابل کې هڅه وکړه چې د ولسمشر محمد اشرف غني او پخوانی اجرایه رئیس عبدالله ترمنځ روان سیاسي کړکېچ حل کړي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ کوم جوړجاړی ونه شو او له همدې کبله امریکا افغانستان سره پر خپلو مرستو او اړیکو له سره غور کوي. اعلامیه کې راغلي د امریکا حکومت پر دې خبره خواشینی دی چې افغان مشران د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي. اعلامیه زیاتوي د افغان مشرانو دا ناکامي د امریکا ملي ګټو ته ګواښ پیښوي او له همدې کبله امریکا په لومړي ګام کې سږ کال له افغان حکومت سره خپل مالي مرستو کې $1 میلیارډ کموالی راولي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکا چمتو ده چې په 2021 کال کې د مرستې $1 میلیارډ نورې هم کمې کړي او په نورو برخو مرستندویه کنفرانسونو کې به هم پر خپلو مالي مرستو له سره غور کوي. اعلامیه وایي امریکا د هغو پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي چې د سیاسي موخې لپاره کیږي او نه هم د هغه مشرانو ملاتړ کوي چې د دې عملیاتو امر ورکوي او نه د هغه کسانو ملاتړ کوي چې د موازي حکومت خبره کوي. د امریکا حکومت په اعلامیه کې د افغان سیاسي مشرانو کړنې نامسؤلانه بلل شوي دي او نیوکه پرې شوې ده چې طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره تر اوسه یو ټول شموله پلاوی نه دی جوړ کړی. د اعلامیې په پای کې راغلي که افغان مشران یو داسې ټول شموله حکومت جوړ کړي چې امنیت تامینولی او د سولې د بهیر ملاتړ کولی شي، نو امریکا چمتو ده چې پر خپل نننۍ پریکړه له سره غور وکړي. موږ بیا هم ټینګار کوو چې د اوسني اختلاف یوازینۍ حل لار سیاسي هوکړه ده. موږ پوهیږو چې افغان مشران د افغانستان، امریکا او د دوه اړخیزو همکاریو د هوکړې سره سم عمل نه کوي او د افغانانو خپلمنځي خبرو لپاره د یو ټول اړخیز ټیم جوړولو او د دواړو لورو د بندیانو خوشي کولو کې به اساني راوستل کیږي پاتې راغلی ده. د هغه هڅې دي چې سیاسي هوکړې ته رسیدو او پراخ اوربند ټینګولو کې مرسته کولی شي. په دا مهال موږ لا هم د امریکا او طالبانو د تړون د مادو او شرایطو له مخې د خپلو ځواکونو د مشروط ایستلو په چارو بوخت یو. اعلامیه زیاتوي چې امریکا د افغانستان له خلکو سره خپلې مرستې نظروي او په همدې موخه د کورونا وایرس پر ضد هڅو لپاره له افغانستان سره $15 میلیونه مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبې پر ورځ د مارچ 22 د افغانستان پلازمینې کابل ته سفر وکړ او له ولسمشر محمد اشرف غني او له پخوانی اجرایه رئیس عبدالله سره جلا کتنې وکړې. د نوموړي سفر له بشپړېدو سملاسي وروسته پر افغان خواله رسنیو داسې ګنګوسې وي چې ګواکې نوموړی د ولسمشر غني او ښاغلي عبدالله ترمنځ جوړجاړی کې پاتې راغلی او له کابله ناخوښ روان شوی. په افغانستان کې روان سیاسي کړکېچ د تیرو ولسمشریزو ټاکنو د پایلو اعلان راهیسې روان دی. له امریکا وړاندې روسیه او ایران هم د دې وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغان ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غني تیرو ولسمشري ټاکنو ګټونکی اعلان کړ او سند یې هم ورکړ، خو عبدالله د تیرو ټاکنو پایلې له درغلیو ډکې وبللې او د موازي حکومت خبره وکړه. هغه مهال هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې په افغانستان کې د هر ډول موازي حکومت جوړولو هڅې د دې هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې دي او باید ورنه ډډه وشي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.